بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو نه مونږه په حاجی میر اکبر خان مارکیټ ملکن روډ مردان باندې موجود یو. یقینا تاسو ولیدل د دې مخکې چې کم دی نو دلته د همدرد هومیوپیتیک سٹور چې کم دی نو افتتاح وشو. هغه افتتاح چې کم دی نو هغه دلته د دې چې کم غړي مشرانو هغه موجودو د هغې په دعاګانو باندې وشوه. ما سره دې وخت کې چې کم دی نو د دې همدرد هومیوپیتیک ډاکټر چې کم دی نو هدایت الله صاحب موجود دی. هغې نه به د دې باره کې یو څو تپوسونه کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر جی څنګه یقینا چې دا هومیوپیتیک دغه چې کم دی نن سبا ډېر لکه نوم لري. دې ځای ته لکه خلک دې دغه ډېر راځي علاج له ډېر راځي. ستاسو لکه د خلکو ته څه میسج دی لکه دلته هم چې کم دی نو د دې شیز ډېر ضرورت و د داسې همدرد دواخانې یا د داسې هومیوپیتیک د علاج چې دلته کې نږدې داسې یو سټور نو څه وایي د خلکو ته څه میسج ورکوئ؟ مونږ خو دا میسج ورکوو چې په دنیا کې دا یو نوې طریقې علاج دی او د ټولو نه اسان دی او د ټولو نه دا دی چې سایډ افیکټ یې نشته. بنیادي خبره دا ده او خلکو ته په اسانه پرووایډ کېږي دا چې لکه اوس عام ډاکټر له سړی لاړ شي کم از کم د هغې فیس هغه چارجز دونه وي چې د میډیسن نه علاوه هغه سړی نشي ورکولی که نه. دلته کې یو سړی راشي نو هغه د میډیسن سره سره د هغه ډاکټر چارجز سره سره به ټول د میډیسن ور خرچه بنده رایي څومره چې کېږي که نه جي. او بل دا دی چې لکه عوامو ته د دې خیر دا وي چې د دې هغه سایډ افیکټ د زیرو مطابق هم نشته. چېرې ته یو میډیسن داسې استعمال شي چې بالفرض ستا د مرض نه وي تا ته څه نقصان ورسوي نو په هومیوپیتیک کې د دې اډو جواز نشته چې یاره سایډ افیکټ شته یا غلط نقصان کولی شي که نه. او بل دا دی چې کوم خطرناک مرضونه چې په عام طریقې علاج کې ورته دی وایي چې یاره دا بالکل لا علاج دی او ته دا کور ته بوځه او د دې نور څه علاج نشته او صرف په سټیراید یې واچي یاره بس دغه علاج دی. الحمدلله دلته کې هغه 100% د دې هومیوپیتي په طریقې علاج باندې ټیکېږي. دا نه چې زموږ دا یوازې دا کلینیک هومیوپیتي چې هر ځای وي هر ځای چې هومیوپیت ناست دی نو دا به 100% ښه کېږي. نو دلته الحمدلله لکه دغه فایدې به خلکو ته وي او خیر ورته میلاویږي ورته. هدایت الله صاحب یقینا چې تاسو خو د هومیوپیتیک علاج کوئ څومره تجربه لرئ په دې کې؟ جی 97 نه شروع یو تقریبا دا 22-23 ساله مو شو چې فری فیلډ کې ما او 14 سال مې وشو چې یاره سارا کالج کې د پرنسپل په ځای باندې کار کوم. هومیوپیتیک کالج دی زمونږ نو په زرګونو سټوډنټان لرو الحمدلله او پیژنیم چې یاره څوک دي که نه نو دا نه چې لکه هغه برای نام هومیوپیت برای نام نو الحمدلله دې سره سره روان یو بل ته هم خیر ورکوو او سټوډنټ لرو دغه شان په دې فیلډ کې الحمدلله ښه یو دغه لرو. دا نه چې بس هسې برای نام هومیوپیت هم کړی ده څه خبر ترې نه یو که نه جي. نو مونږ په دې نیت باندې کړی چې خلکو ته خیر میلاو شي. حاجی یقینا چې تاسو به علاجونه ډېر کړي اسې ستاسو په ذهن کې بسونه خلک تا د دې ځای نه لکه دا چې خوشایات تلي چې هغوی به یو کامیاب علاجونه کړي. الحمدلله زموږ سره خو جي په زرګونو داسې دي ځکه موږ سره هسټري پرته د هر مریضو موږ سره په زرګونو مریضان دا شته خصوصا په هغې کې لکه د شیاټک چې کوم مریضان دي د ملا د درد چې کوم مریضان دي که نه جي داسې د ګردې مریضان چې هغه بالکل 100% د بواسیر چې موږ بالکل په یو خلکو ته یو تریټ ورکوو چې یاره ته داسې وکړه چې تا اپریشن مه کوه 100% به ټیکېږي. او الحمدلله 100% دا شان د چې کوم اولاد دي که نه بې اولاده خلک د هغې دپاره نو الحمدلله هغې ته 100% رزلټ میلاویږي کېږي انشاءالله. ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو هدایت الله صاحب دی خبرې چې دا یو هومیوپیتیک ډاکټر دی یو لیکچرار هم دی چې ډېر تجربه کار انسان دی بل شاګردان لري چې د دې د لاسه نن چې کوم دی نو هومیوپیتیک څونه ډاکټران تاسو وینئ نو یقینا چې دا د دې سیلي دي د دې محنت دی چې دوی دغه ډاکټران جوړ کړي نو دوی په خپله پروفیسر دی د دې هومیوپیتیک دوی دلته په پوخان کاونه کې د امیر اکبر خان مارکیټ دی دوی دلته کې راشفټ شو او دلته دوی دا دکان وکړو د دې دپاره د خلکو سهولت دپاره. بله خبر دا د هومیوپیتیک خصوصیات دی چې دې سایډ افیکټ نشته دی نو چې دې سایډ افیکټ نشته دی یقینا دا تاسو په خپل ذهن کې کېدی چې دا خلک ازمو کې ولې چې د یو شي سایډ افیکټ نشته نقصانات یې نشته نو هغه دوایي استعمالول پکار دي. بل چې کوم د دې تجربه ده د خپله تجربه مو وي د دې چې کوم وخت تقریبا یا 98 یا 97 نه راوالې تر نن وخته پورې دی په دې فیلډ کې ولګو نو یقینا چې داسې خلکو تجربې وي نو کو د چا د کمې بیمارۍ چې ډاکټر صاحب دی وي دغه وي نو یقینا چې تاسو راشئ او د دې د خدماتو دغه چې کوم دی لاسنیوه وکړه. اجازت راکړئ د الله په امان.